د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نن په کابل کې له 102 اړمنو کورنۍ سره نغدي مرسته وشوه. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سرپرست شهاب الدین دلاور وویل چې په ټول هیواد کې په زرګونه سوالګر راټول شوي او تر تثبیت وروسته به له دوی سره وخت پر وخت مرستې وکړي او د مرستو دغه لړۍ به دوام لري. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفت هر سوالگر که کسی سوال میکنه او را میگیره، بایومتریک میکنه، باز تفتیش میکنه، اگر محتاج باشد اینطور برش پیسه حواله میکنه. امروز 172 برادرها و خواهرای ما شما است که تثبیت شده که واقعا محتاج است. امروز برایش فیزیکی پیسه داده میشود. در یک هفته دو هفته کارهای خود را خلاص میکنه و باز از بانک کارت برش جور میشود، از بانک پیسه خود میگیره تا 3 سال و یا پیسه از طرف بودجه شخصی اسرامی است. په دغه جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د مرستونو رئیس وویل دا 14 پړاو دی چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا له 1.10 راټولو شوو سوالګرو له کورنیو سره په مجموعي توګه د 53 میلیونه افغانیو په ارزښت نغدي مرستې کیږي. نوموړي دغه راز زیاته کړه دا 14 پړاو دی چې موږ په دغه ځای کې د خویندو او د بچیو ته توزیع کوو. تر اوسه پورې مسلسل په ټول افغانستان کې موږ 1.10 کورنیو ته 1.10 کورنیو ته توزیع کړې ده چې 53 میلیونه کېږي. همدغه ګدایانو او همدغه متعدینو کورنیو ته تر څو چې د علی قدر امیر المؤمنین فرمان دی دا په هر ولسوالي په هر کلي په هر ښار کې د عمل لاندې دی او عملي کیږي او دغه خلک د سرې میاشتې د ټیمونو د خوا نه پیدا کیږي او بیا مستحق ګڼل کیږي. له نغدي مرستو برخمنې شوي کورنۍ وایي خوشحاله دي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د یو منظم طرز العمل له مخې ورسره تر راتلونکو 3 کلونو هره میاشت نغدي مرستې کیږي. دوی دغه راز له حکومت او اړوند مرستندویه ادارو غواړي څو دوی ته د کار زمینه هم برابره کړي. پیش من دوسیه فروختم، وضعیت خانه خراب است، کار نیست، کاروبار ما را جمع کرد، آورد ما را سروی کرد، ما را حالا چی دینا روز زنگ زد، حالا آمدید از همکارای سرمیاش زنگ زد، دینا روز حالا آمدید حکومت. د دې نه هم موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې داسې څوک او چې ستا پوښتنه وکړي یو او بل خیر د دې نه یو خپل کارونه یو چاته پیدا شي، خپل روزګارونه په دې وطن کې الله پیدا کړي، الله دې رڼې راوړي په دې وطن باندې، په دې افغانانو باندې، په دې خلکو باندې. د یادونې وړ ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نن د 102 کورنیو سره چې د کورنیو د غړو شمېر یې 1053 تنه کیږي په مجموعي توګه ورسره د 8,940,000 افغانیو نغدي مرسته ترسره شوه.